مصری باندې تصویر تاسو یو جوړ کړو د مصری باندې د پول هغه کتونکو ډیر زیات خوښ کړو هغه په حواله سره راته وای دغه پینټینګ تاسو په څومره وخت کې تیار کړو مکمل شوی دا راته وای چې تاسو استادان څوک دي او تقریبا څونه وخت تاسو شاګردي کړی وانه بیا د سټیپ تر ورسېده السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم دی وخت موجود یم په کوړه خټک کې دا شعیب زلمی سره چې ډیر خلک د شعیب پینټر په نوم باندې پیژني الله پاک د دې په ګوتو کې داسې جادو چولې دی چې په سپین کاغذ باندې یو تصویر جوړ کړي نو ستا په خپل سترګو یقین ناراضي چې آیا دا دی په خپل ګوتو جوړ کړی دی کنه دا چرته د پرنټ نه چرته په ماشين باندې جوړ شوی دی که چرته په کیمرا باندې دا تصویر وته دی نو تاسو ته دغه په سکرین باندې دا خوشحال خان هټک بابا دغه مزار دا تصویر هم ښکاری دام دی په خپل ګوتو باندې جوړ کړی دی شعیب صاحب سره په خبرې اترې کوو د دې د ژوند په حواله سره دغه هنر په حواله سره دغه پن په حواله سره راځي چې ملو شو ور سره ها استاد څنګه یې ژوند مو څنګه روان دی خیر دی جی الحمدلله تاسو دعا ده ها دا راته وای چې تعلیم مو څومره دی او څومره وخت کېږي چې تاسو دا کار شروع کړی دی تعلیم خو ما میټریک چې کوم دی 2010 کې کړی اوس مې علامه اقبال نه کنټینیو ساتلی دی که نه او د دې کار حوالې سره تقریبا د 2008 نه چې کوم دی دې کار کې یم دې فیلډ سره یم جی ښه جي دا راته وای چې ستاسو استادان څوک دي او تقریبا څونه وخت تاسو شاګردي کړي وانه بیا د سټیپ تر ورسېده نو کمرشل چې کوم استادانو کې زما پهلا استاد دی دا کوړی کوم مشهور استاد دی ګوهر استاد هغه سره ما چې کوم دی ټیم تیر کړی دی کم از کم 9 سال او بیا چې کوم د خط د ریسرچ حواله سره دغه دی نو زه تخبایی ته زما مسلسل تقریبا زما شو 1.5 سال کنټینیو دی ریسرچ نو هغه زما ناصر خان سیماب صاحب چې کوم دی هغه استادانو کې راځي او دا غي یو شاګرد دی عمران بل مرګره دی دا غي همایون د درګي دی دای سره زما ریسرچ رواني ها صحیح جو جی دا راته دی طرف ته څنګه رااله دی پن طرف ته څنګه رااله شوق مو کدا سې څوک پینټر او داسې څوک چې دا غي نه متاثر شو دی طرف ته رااله سکول وخت نه هم چې کوم دی زما د پینټینګ سره ډیر زیات چې کوم دی شوق او بل چې کوم دی دا تعلیم سره منسلک دی دا فیلډ نو ځکه دې سره رالوکني نور هم کارونه داسې شته دی څوک ورکشاپونو کې کار کوي څوک دا کوي نو هغه بیا تعلیم نه کاټ شي نو د تعلیم کنټینیو ساتلو سره چې کوم دی مونږ دا پینټینګ چې کوم دی سلیکټ کو ښه جي کتونکو ته تاسو لږ وضاحت وکړئ کم کم قسم پینټینګ تاسو کوئ کوم پن کې تاسو ډیر په شوق باندې کار کوئ زما خو شوق خبره شینو ایرانی چې کوم نستعلیق ته دی کې بچ کوم دی ډیر داسې استادان ګوري هم ایران کوم نستعلیق دی دی باندې زما ریسرچ روان دی او زما خوښ هم دی دی سره سره چې کوم دی کینوس باندې کیلیګرافي شو پورټریټ شو او لینډسکیپ وغیرہ شو او خطاطی شو دغه قسم کار زما چې کوم دی ټول دغه کار دی ښه جي دا راته کوم زلمی چې دي کم سټوډنټان دي هغه دا شوق لري دا خطاطي وغیرہ سره کنه پینټینګ سره هغه ته بس ویل غواړي چې آیا تاسو سو کې دا شوق جاری وساتئ یا سکول ورته پکار دي نو دا خو ټول نه اهم مسله دا چې نن سبا د سټوډنټانو زیات تر رائټینګ خراب وي نو مونږ ور سره چې کوم دی کلاسز هم الو او بل خبره دا چې مونږ خپل د اکیډمي هم افتتاح کیږي د سورزو کې نو چې څومره سټوډنټان دي چې کیلیګرافي سره شوق وي د چا رائټینګ خراب وي بالکل راتلی شي زموږ خدمت حاصلول شي ښه جي دا راته وایي چې څه قسمه پینټینګ داسې چې هغه خلک تاسو سره رابطه وکړي که په سکول کې وي په دیوالونو وي هغه کار تاسو کولی شئ او د خپل دکان پته ورته هم ووایئ زه خو تقریبا هر قسم پینټینګ مونږ کولی شو او دې کې چې کوم دی سکول سره د پینټینګ شو کارټون تصویران وغیرہ دا څیزونه شو او خطاطي کیلیګرافي آوټ ډور چې کوم څومره کار دی د ټول چې کوم دی مونږ کولی شو او زمونږ آفس چې کوم دی طارق بیکري سره نږدې دی اډه بازار اکوړه خټک او بل چې کوم دی مونږ اکیډمي افتتاح وکړو نو هغه د یو بی ایل بینک سره نږدې دی جی
دا راته دا فن څنګه دی؟ ګران کار دی، آسان کار دی؟ څنګه زده کولو باندې وخت ډیر لګي لږ لګي؟ فن ته چې کوم دی ځان ورکول ګران کار دی، نور فن آسان دی. هر یو فن چې کوم وي خو بس ټایم ورته ورکول غواړي، نور دی کې هیڅ هم نشته، بس صرف ټایم ورته ورکړي انشاءالله بیا به خپله مخکې تاسو ورته زړه کېږي چې یاره مونږ د دې فن کې مخکې لاړ شو. صحیح. دا راته د مصري باندې تصویر تاسو یو جوړ کړو، د مصري باندې د پول هغه کتونکو ډیر زیات خوښ کړی، هغې په حوالې سره راته ووایي دغه پینټینګ تاسو په څومره وخت کې تیار کړو مکمل شوی؟ دا پینټینګ مونږ فرست ایگزیبیشن و د کانټونمنټ بورډ نوشهره طرف نه نو هغې کې ما ډېر پینټینګونه جوړ کړي، نو ما مصري باندې چې کوم دا پول دی دا هم جوړ کړی و، تقریبا دې باندې 5 days لګېدلي وو پینټینګ جوړولو باندې. دا 15 ورځې چې لګېدلي وي دا به ته هره ورځ تلې راتلې او هغه ځای ته به دې کتل او هلته به دې پینټینګ جوړولو که څه حساب و؟ نه جی د یو ځل لاړو بس پکچر مو ترې وویستو او ځان سره مو دلته چې کوم دی بس پکچر وساتلو، بس هغې کې مو لږ لږ کار کولو. بیا دا ټول دغه هغه لایف پینټینګ چې کوم وي هغه بیا هغې ته به ځې هغه به جوړی هملته کوي. جی ښه، کتونکي مو ګوري، اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو پیغام زموږ دا دی چې معاشرې خو داسې نن سبا ینګسټر هلکان دي چې هغوی بل طرف ته روان دي، نو موږ به دا ووایو چې یاره دی دې زمونږ د کار طرف ته راشي یا بل داسې کار چې هغه د فضولیاتو نه هټ کې وي. خو کیلیګرافي داسې فیلډ دی چې دې ته یو ځل راننوتې نو بیا بار وتو چې کوم دی ستا هم زړه نه کېږي او مخکینی به دې هم نه پرېږدي. نو ډېر زیات ښایسته فن دی. موږ د سټوډنټانو ته هم دغه وایو چې یاره راشئ موږ سره چې کوم دی ټایم تیر کوئ، خپل چې کوم دی کوم رایټینګ مو خراب وي دغه څه قسمه کمزوري مو وي پینټینګ کې ډرایینګ کې دغه کې دا هر څه چې کوم دی مونږ کولی شو. استاد جي د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. تاسو رالی په الله ګران شئ. ها کتونکو دغه د استاد جي دغه ټیلنټ تاسو ولیدو، د هغې خبرې مو واورېدو. امید لرم چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. په دې سره زه جابر شاه درویش ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.